نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت حلیمه فرمای چې وړو به بار لوبې ټوکې کولې او مستی به یې کوله. نبي علیه السلام به صرف د هغې تماشه کوله خو لوبې ټوکې به یې نه کولې. همونږ چې به کله اواز کوو چې روټۍ له راشي واړه به لکه دا باز نه وي چې څنګه په خپل ښکار باندې هغه راپدو شي که نه، دغه شانتې به دا ماشومان په پلیټونو باندې راغله او په کاسو باندې په خوراک باندې. نبي علیه صلات وسلام به ښه په ارام ښه په صبر سره انتهایي په ښکلي انداز سره معصوم نبي علیه صلات وسلام دونه په انداز به راغې هلته به کېناستو چې صبر دې ورته مخې ته کېښودو هغه څیز به یې وخوړو. دا به نه وي چې دا خورم دا نه خورم، زما غوندکې نخرې به یې نه کولې که نه چې دا نه خورم دا مې خوښ دی دا مې نه دی خوښ. بس چې کوم خوراک کې به څه څیز میلاو شو نبي علیه السلام د وړوکوالي نه به دغه څیز داسې استعمالوي. بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ بهر دی که نه وتی دی یو دوه کسان واړه چې لوبې کوي نبي علیه صلات وسلام بهر ورسره وتی و. یو دوه کسان راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ونیو او د نبی علیه صلات وسلام د خېټه مبارکه د سینه مبارکه دا یې سیرې کړه ویشلوله کټې کړه. دا کوم بچي چې و د حضرت حلیمې هغې رامنډه کړه کور ته خپل پلار ته خپلې مور ته مور حلیمه وه پلار یې ابو کبشه و ابو کبشه. هغې ته یې ویې زمونږ هغه د مکې مکرمې هغه زمونږ چې کوم رور دی که نه هغه څوک راغلی پته نه لګي او د هغه دا ځای سیرې وایي ښه هغې زر رامنډې کړ بار ته چې ویې کته نبي کریم صلی الله علیه وسلم رنګ مبارک تک زیړ شوی دی. اتلې وې فرشتې راغلې وې اشق صدر او واقع شوې وه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه سینه مبارکه دواړو فرشتو هغه وڅیرله او بیا یې زړه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه را بهر کړو هغه وینځو او بیا واپس په دغه ځای کې کېښودې لپاره د دنیا محبتونه د دنیا شهوتونه که هغه په ده کې چې هغه څیزونه هغه پیکه شي د دې دپاره